بعضی کسان پیدا شوي دي هغه د احادیثو پورې خندا کوي سره د دې نه چې د الله دین دی قرآن او سنت او ډېره د دین ډېره حصه په احادیثو کې ده او لږه حصه په قرآن مجید کې ده او د قرآن مجید وضاحت په احادیثو راځي هغه خلک چې حدیث نه مني هغه د خپل سوچوږي چې دا د زکات مسائل د قربانۍ مسائل دا مونږ د تکبیر تحریمنه تر سلامه پورې او دا د اسلام ډیر بابونه جدي د دې تفسیر خو احادیثو کې د قران کې خدا خبره اجمالی او لنډې ذکر دي دغه ځنه خبره سره نه قران کې نشتاغه احادیثو کې دي لکه د شفعي مسلې شوې د مزاربت مسلې شوې او د سنور او نور نو هغه ظالمان کله بخاری حدیثو ته کنځلې کوي ګوره بخاری کې ویلي دي چې ابراهيم عليه السلام درې دروغ ویلي دي دا د بخاری حدیث ته سند باندې بالکل برابر دی کوم چې محدثین دي هغه د دې اشکال جواب کړی دی او څوک چې دغه حدیثو په خبرې کې دا یا بالمازان دي او یا کافران دي یا فاجران دي یا زنادقه دي یا پرویزیان دي یا د جهان بدنام خلک دي چې کله گاونډي پیژني چې دا فاسقان دي او دا د غلط نظریه والا دي خپل دین خرڅ کړی دی او دا الله د دین د زیر خراب کړی نو د بخاری تمام احادیث صحیح دي په ځینې احادیثو اشکالات دي او دا هغه اشکالاتو جوابونه امام ابن حجر د دین علاوه نور چې کوم امامان دي د قران په ډیر آیاتونو کې سوالونه راځي او تفسیر والا دا غي جوابونه کوي دغه سه احادیثو کې اشکالات دي او د اشکالاتو دا معنی نه دي چې حدیث نه مانی د اشکال به خپل جواب دی